السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د افغانستان د 500 ورځو لوبډل مشر حشمت الله شهیدي په اړه باندې لنډ تازه معلومات درکوم چې حشمت الله شهیدي د نیپال په لیګ کې کومه توره کړې ده، څنګه لوبه یې ترسره کړې ده. نن یې د خپلې لوبډلې په ګټه زبردسته بیټینګ او بالینګ دواړه نندارې ته وړاندې کړی دی. که څه هم دی لونډر نه دی، یوازې بیټسمین دی، خو نن یې د نیپال په لیګ کې زبردسته په زړه پورې بالینګ هم ترسره کړی دی، 2 ویکټ یې هم اخیستی دی. یعنې د مکمل بالر بالینګ یې په لوبه کې ترسره کړی دی او د خپلې لوبډلې په ګټه یې 50 سیزه هم ترسره کړی د خپلې لوبډلې ته لوبه هم ګټلې ده. د دې لوبډلې لوبډل مشر هم دی. یعنې نن ډېر ښه ځلېدلی دی. هر څومره صفت چې د حشمت الله شهیدي وکړو نو هغه به کم وي چې د نن په نیپال لیګ کې ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده او هیره دې نه وي چې د هر وخت د افغانستان لپاره هم ښې لوبې ترسره کړې دي. ایورسټ لیګ کې حشمت الله شهیدي په غوره توپوهنې او غوره توپ اچونې سره خپله لوبډله بریالی کړه. د ایورسټ لیګ په 5مه لوبه کې حشمت الله شهیدي د فارویسټ یونایټډ لوبډلې په لوبډل مشرۍ کې په 40 توپونو باندې د 2 شپږیزو او 3 څلوریزو پر مټ 50 منډې جوړې کړې او 2 ویکټ یې هم په بالینګ کې ترلاسه کړلې. د نیپال غوره لیګ ایورسټ سیالۍ په 5مه لوبه کې د کټمنډو نایټس او فارویسټ یونایټډ لوبډلو ترمنځ دغه لوبه ترسره شوه چې فارویسټ د پچ تر ګټلو وروسته د توپ اچونې پرېکړه وکړه. کټمنډو نایټس په ټاکل شوو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره فارویسټ یونایټډ لوبډلې ته د 99 منډو هدف کېښودی چې له ډلې ای جی بلیک 45 تر ټولو زیاتې منډې وکړې او فارویسټ یونایټډ لخوا بیا عمر علي 3 ویکټې واخیستې، حشمت الله شهیدي او کارکي 2 ویکټې ترلاسه کړې. د فارویسټ یونایټډ لوبډلې یاد هدف د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره د لوبې په وروستي اور کې پوره کړ او دغه په زړه پورې لوبه یې په خپله ګټه پای ته ورسول. د دوی له ډلې حشمت الله شهیدي 50 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او د کټمنډو نایټز لخوا بیا کهریل 2 ویکټې واخیستې او عظمت الله عمرزي 1 ویکټ ترلاسه کړه. هیره دې نه وي چې په دغه لیګ کې 6 افغان لوبغاړي هم لوبیږي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.